یو بل سره د تعلقات معلوقات نه لري چې لکه موږ د یو بل سره غرمو ته خو نه کینی کنه غربو ته خو چې دیو اولو دي او چې باران یې څه کوي مولوي صاحب زما لمبر دی زه دا کار کوم او سبا مې نه دی آیا زما لمبر خو تېر شوی دی لکه څرنګه زه ولې کار زونه دي په هغې باندې دا مچۍ د هغې نه ځان له اوبه راوړي چې هغه راوالي جو خوږې شي خوږې شي دې ګبین خانو کې لکه دې بچو له راوړي دا بچي یې څکي د دې مچو دا بچي نه دوی چې کله د خپلو خانو نه راوځي نو دا مچۍ وله بیا د اوبو ډیوټي شروع کړي دا مچۍ وله اوبه راوړي او دا هګۍ چې اچوي که نه دا خو دا یوه اچوي که نه ملکه چې کومه ده دا ملکه ده په دې خانو کې ګرځي په دې خانو کې ګرځي لاول ورته سر کته کي وګوري چې یاره په دې کې انډه شته که نشته نو چې انډه پکې نه نو بیا ورته شاره وګرځي بس انډه پکې واچوي بس د دې ډیوټي دا ده په ټولو پریمانو باندې بس دا ګرځي بس دا ګرځي بس خانه سین کوي لاول او بیا پکې دا انډه اچوي دا ډېرې انډې اچوي دا د 1200 پورې که د 1200 پورې اچوي د دې څه تعداد نه دی معلوم د دې خپل د دې پریمانو دغه ته ګوري چې یاره دا مچۍ د دې څونه سمبالښت کولی شي هغې مناسب به کوي د هغې مچو مناسب انډه اچوي چې یاره دا مچۍ د دې انډو حفاظت کولی شي که نه شي نو د هغو مناسب لکه انډه اچوي بیا او د هرې کمرې هغه ځای چې دی که نه هغه پریمان دي هغه پریمان دي او په پریمانو کې پکې هغه سوري دي او هغه سوري د هرې مچۍ ځان لږ بیا حفاظت او حفاظت راځي دا مچۍ ګوري چې په دې خانه کې انډه ده نه هغه خو انډې واچولي خاري کې واچولي او چې کومې کې اچولي نو هغې کې بیا دوباره نه اچوي ځکه دوه بچي پکې بیا نه جوړېږي خو چې یوه انډه دی واچوي او بیا هغې ته ګرده واچوي تاسو ووي وختي که نه هغه ګرده بیا دا بچی خوري چې دا غټ شي نو بیا دا سر وله وګروي نو راوباسي په دې باندې سیل لګېدلې له په دا مچۍ پې سیل ولګوي او چې بیا کله بچی دغه شي نو اول کې خو به دی ګرځېدی نه شي که نه دی چې د خانې نه راوځي دی اولتی نه شي دې مچو له د ګبین انتظام کړی دی دا بچی بیا راوځي دا ګبین بیا څټي خوري نو چې دی ښه په طاقت کې راشي دا مچۍ بیا بهر ته وباسي هر یو راوباسي که نه یوه ذمهواره ده نه ټولې بس داسې راوځي ځان سره یې راوباسي د دې دغه نه پېټۍ نه بهر ته دغه وله ورکړي یا وله اوبه هم راوړي دې بچي له بیا اوبه راوړي نو اوبو له چې دوی د اولتو شي چې بیا په خپله مچۍ وله په دغه د دې مچو په دې خوله کې یو قسمه سرنج غونده کې دی په هغه سرنج کې د اوبه راوړي دې بچي له په دې خانه کې ورکوي چې کله بچی د اولتو شي نو دا بچی بیا په خپله باندې ځي اولځي هر بچي ته اوبه پوره کېږي او د دوی بیا د ډیوټي که نه دا مچو دا تقسیم کړی دا څه دا اوبه راوړي څه هلته کې ګردې ځي د ګل نه دا پشم باندې کې راغونډوي او بعضې ځي ګبین نه وړي بعضې په دې دغه کې په دې دروازه کې 2-3 مچۍ ولاړي هغه څوکیدارانې بهر بدله مچۍ چې راغله هغه نه پرېږدي غلط شی راغی ګونګټ راغی یا بل څیز راغی خیربر راغی نو بس په هغې باندې ورځي لکه اوس دا غټه ډنډاره نه ده دا ډنډاره چې راشي دا مچۍ خوري لکه وړي نو کله چې دې پیټۍ د سوري له راشي نو دا مچۍ په جمع باندې ورټوپ کي اتفاق دی په اتفاق باندې دا نه دی چې نه کوم د بني ادمو په شان بدنیته بلکې د ښځو په شان بدنیته نه دی خپل نمبر باندې کار کوي د دروازې دا خوراک د کم ځای نه کوي دروازې دا خو بدلته ولاړي که نه دا خو په لمبر باندې دغه کوي په لمبر باندې ښه پوه دي په لمبر باندې دغه کوي خو لکه دروازه خوشې نه پرېږدي چې دې له غلطه لکه بدله مچۍ رانشي غیر متعلقه افرادو ته رانشي لکه د بل فارم مچۍ رانشي هغه نه پرېږدي کوم هغه چې ده تا چې هګۍ واچوي نو دا بیا څه کوي وده شي که څه چل کوي بیا دا مالکه چې ده که نه دا په دې پیټۍ کې 8 پریما 9 پریما 10 پریمان دي دا مسلسل ګرځي د دوی دغه ډیوټي ده لکه دا ودرېږي نه پوره کېږي هم نه هګۍ که نه
نو دا پوره کېږي نه بس دا بله خبره کومه دا چې دا روزانه هګۍ اچوي نو هغه به اړه شین نه شي داسې نه نه الله پاک دې له دا طاقت ورکړی دا دې دپاره پیدا کړي چې اوس لکه دا هګۍ پوره شي چې دا بیا غلی شي هګۍ بیا نه اچوي د دې خپل سیزن دی په دې سیزن کې دا نه ودرئ هګۍ انډه هغو ځان له وخت لکه دا اوس د دې ژمي کې بیا دا څه وخت ودرېږي ودرېږي بس پوه شي چې یاره اوس بچي او دا کومه مچۍ چې لکه سړی چیچي دا مچۍ بیا مړه شي که دا ژوندی د دې دا لشه چې دا د دې چیچلو سره دا پاتې شي د دې لشې تعلق دننه د کولمې سره دی دا کولمه ته اکثر د دې زور سره راوځي د دې لشې سره دا خبره چې دا دې ته پته چې زه مرمه دا سړی به چیچم دا مرم نه دا هېڅ بدل نه کېږي الله پاک پکې دا شعور ولا الله نه دی ورکړی د شپې کوزي کوو ګېټونه بسې کولو کوو چې کولو کوو نو بس بیا دیو سحر بیا رفتار شروع کړي لاول سروې وکړي دا واولوځي چې هلکه دلته کې ګل شته نشته دلته کې خوراک به څنګه راوړو سي وګرځي راوګرځي ګیر چاپېره چې یاره خوراک په کم طرف دی په کم طرف نه دی نو بیا اوله ورځ دویمه ورځ درېیمه ورځې پورې دیو سروې کوي بیا د هغې نه وروسته ځان له به لږ لږ خوراک کوي او که نه او ګرځي که نه نو بیا دیو چې سروې وکړي نو بیا دیو هغه طرف ته شروع شي دغه طرف ته کار ډېر دی او لکه یو طرف ته یو بل ته ووایي شړشم دی یا سپیرکې دی یا شوتل دی یا هر څه چې خو د دیو د خوراک هغه شی چې دا شي نه دي نو بیا شروع شي بیا هغه طرف ته شروع شي بس دی او ګبین ترې راوړي او څو کیلومیټرو پورې تللی شي یاره تقریبا 2 کیلومیټرو پورې د 2-3 کیلومیټرو پورې دیو رفتار کوي په ګل پسې او چې اخوا شي بیا روکېږي نو دونه لرې بیا رفتار نه کوي بیا خپل ځای پېژني بلې پیټۍ ته خو نه ځي نه دیو چې کومه پیټۍ نه وتي د کمې پیټۍ مچۍ هغې پیټۍ ته راځي او په هغه پیټۍ کې بیا د خپل پریم ته ځان رسوي چې به د کم پریم نه دا وتي په هغې کم پریم باندې دا یو بل سره داسې تعلقات معلوقات نه لري چې لکه موږ د یو بل سره غرمو ته خو نه کښېني که غرمو ته خو چې دیو اولودي او چې باران یې څه کوي مولوي صاحب چې باران کې نه ځي ناستي دننه ناستي او چې اوس خوراک نه وي بیا به څه کوي نو خوراک اوس چې نه وي بیا غریبانه دغسې انسان ته چې خوراک نه وي بیا کمزوری شي که نه خوندي کړی یا خو تې تاسو لږ وباسئ نو نه موږ ورته خوراک پرېږدو کله چې ګبین ترې وباسو نو دې ته 1 پریم 2 پریمه خوراک پرېږدو چې دا سمدستي وګیني او بیا بهر کله چې بهر کاري که نه لکه ګل کې رسي او ګلونه یي نو دیو بیا د دې پریم د مچۍ لکه د خپل پیټۍ خوراک نه خوري تیاره نه خوري تیاره نه خوري نه ځان له ګټي تیاره باله خوري چې دی مجبوره شي لکه اوس بهر خوراک نشته د انسان په شان ناراستی نه کوي چې دا تیار وخورم بیا الله شته تیار خور نه الله خو شته خو اسباب خو یې مقرر کړي دي که نه بلکل دا خو عجیبه نظام دی یاره په خپله وجني میږو ته هم څه نه وایي څه نشي ویلی میږي د دوی دننه د کوټاګو ته تللی شي او ځي اکثر چې ګبین پکې که نه خو لکه دیوی نه پرېږدي کوټاګو ته یې نه پرېږدي او چې کومه ګنده مچۍ وی راشي هغه وجني کومه د باچا اډر دی لکه کوم بچی اوس خراب دی که نه بچی خراب دی یا کمزوری دی یا سانګ مات دی یا خپی مات نو دیو لګي بیا هغه بچی په دې نیسي او بهر ته یې راکاږي لرې وړي غورځوي دا پیټۍ صفا کوي لکه د هغې بیا غور نشته بس دیو لرې وړي بس غورځوي د پیټۍ نه بهر کوي لکه چې کوم معذوره شو نو د هغه پکې بیا ځای نشته نه لکه نه پرېږدي بیا وړي دا شی ښه نه دی ګزاري نه ولې ښه نه دی ځان ته دغه صفا کوي که نه صفا کوي نو هغه خو ولې انسان نو دا هوښیاره ده خو انسان چې دی نو هغه میلمه قدر هم کوي پکې که نه دا خو میلمه نه دی دا خو د کور کې چې انسان دغه شي ده غورځوي به کور کې چې انسان دغه شي ده مړ شي نو دا نور خلک یې وړي نه مقبرې ته مقبره کې خښوي دا د سانګ د مات خبره ده سانګ مات د خپې ماتې معذوره شو کمزوره شو ډاکټران خو سره هغه خو عبادت نه مې داسې ډاکټران خو سره نشته که نه نه وي به ورسره خو د هغو کار صرف ګبین جوړول دی زمونږ کار خو عبادت کول دي نه عبادت زمونږ د عبادت سره نور کارونه هم کوو ژوند به تېروو نه زمونږ معاملات دي لکه میلمه سره ښه سلوک شو نیکي کول د هغو دا نشته که هغه چې ګبین نشي جوړولی لرې کېږه بیا یې وړي او که نه هغه چې د خپل کار نه پرېوځي
داسې که انسان چې کوم دی الله پاک د عبادت دپاره پیدا کړی نو چې د عبادت د الله تعالی نه کوي نو بیا څه شی شو واولسي بیا هغه غټ نظام دی او دوی لام دي دغه دې شته که نه اوبو کې خو چې کله داسې د ډنډ له لاړی شي که نه او دې ډنډ ته وغورځېدله نو به دا څانګونه وهي 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 ځان وباسي د دې ډنډ نه داسې لامبي نه دا خو د پاک شی دی داسې لمبلو ته ضرورت نشته دی د لمبلو خو انسان خیرې میرې پرې نه جمع کېږي د لمبلو ته خو د انسان ضرورت راځي صحیح ده لکه دا ډېرې ښې دا ډېرې ښې خبرې دې وکړې یار ښې خبرې دې وکړې بس د مچو ډېر غټ علم دی د دې کتابونه هم چاپ شوي دي او موږ په خپل باندې دونه مهارت پکې نشته دی خو به هر حال چې څوک تپوس وکړي د هغې مطابق سره لکه خبرې وکړو که نه